الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا سلسلة الفقه الجهادي د درسونو په لړۍ کې د تکفیر موانع ذکر کېدل تقریبا 8 شوي وو چې دغه کارونه په چا کې وي نو هغه به که نواقض د ایمان ته صادر شي هغه ته به کافر نشي ویل کېدی د دغه اسبابو د وجې نه چې هغې ته موانع د تکفیر ویل کېږي. 8 شوي نن نهم او باقي پاتې ذکر کېږي. نهم د تکفیر موانعونه یو معنی دا هم دی چې د کفر اظهار د اغلظ کفر د ختمولو دپاره سړی وکړي. دا هم ځان ته مسله ده چې د کفر اظهار په ظاهر کې یو شخص وکړي او اراده د کفر د بېخکندۍ وي، نو شریعت به داسې شخص ته اجازه ورکړي چې کمزوری او کم کفر مخکې کړي او د اشد او اغلظ کفر د ختمولو دپاره. د دې مسلې اثبات نن وخت کې ښه صادقېږي او ښه کېږي چې مثلا د پاکستان د مرتد حکومت پوځ یا د افغانستان یا د سعودي یا د نورو مرتدینو حکومتونو په پولیس یا بله محکمه کې شخص ځان ورننه باسي او بیا پکې استشهادي عملیات درسره کړي او یا پکې داسې عمل چې د هغوی د بېخکندۍ سبب وګرځي وکړي، ځکه چې اوسني تواغیت لکه د عرب لیگ، یمن، اردن، پاکستان، افغانستان، ایران، لیبیا، مصر، الجزایر، نور نام نهاد اسلامي ملکونو کې چې ټول تواغیت مسلط دي او د دوی د ختمولو دپاره دا یو هم بهتره او ښایسته طریقه ده چې ځان ورته وردننه کړي د دې په صفوفو کې او ښه مضبوط ګزار ورکړي. خو دا به دایمي نه وي چې ته د حکومتونو کې ننوځې په دې بهانه باندې بیا تنخواه اخلې او په قرار پکې پروت یې لکه بعضې مصلحت پرست خلک څه وایي یاره موږ د حکومتونو کې موږ کار کوو، کله وایي طالبانو ته کار کوو، کله وایي ما خو د حکومت بیخ وباسو او ما د ډالرو ته پراته د کلدارو ته پراته دروغ وایي. نو داسې به نه وي بلکې خپل هدف ته به ځان رسوي او بیا به دې ځي. د دې دلیل یو حدیث د جابر بن عبدالله دی. دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من لکعب بن اشرف فانه قد آذى الله ورسوله. حدیث بخاري حدیث دی 3022 د جابر رضی الله عنه روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې د کعب بن اشرف علاج به څوک وکړي ځکه هغه الله او رسول ته تکلیف رسولی دی. نو محمد بن مسلمه رضی الله عنه ورپاڅېد او ویل ای د الله رسوله ته خو ښیې چې زه هغه قتل کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل او ولې نه؟ بیا محمد بن مسلمه وویل ما ته اجازه راکړه چې زه هغه ته ستا باره کې څه ویم، ځکه چې د هغه یقین وشي چې محمد بن مسلمه د رسول الله نه په رښتیا واپس شوی دی. نو محمد بن مسلمه راغی او د کعب بن اشرف ته ویل چې دغه سړی موږ نه زکات غواړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم یادوي او یقینا موږ یې ډېر ستړي کړي او خپله دومره څه لرو چې ویې خورو، نو هغه ته موږ څه ورکړو. نو کعب ابن اشرف ورته وایي چې تاسو به دغه سړی نور هم ستړي کړي ودرېږه. نو محمد بن مسلمه ورته وایي چې ته موږ ته یو یا دوه وثاقت وام مخکې راکړه. ابن حجر اسقلاني رحمه الله وایي چې د واقدي روایت کې دي چې موږ نه دې صدقه غواړي خو موږ دومره څه نه مومو چې خپله یې وخورو. کعب ابو نایله رضی الله عنه ته وویل چې تاسو د محمد رسول الله آخري کار ته څنګه ګورئ چې څه به کېږي؟ نو ابو نایله ورته وویل چې موږ د هغه شرمول او لرې کېدل غواړو. کعب وویل په دې خبره دې خوشحاله کړم. د دې خبرو ګوره اجازه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابه کرامو ته ورکړې وه ابو نایله ته او دارنګې محمد بن مسلمه ته نه، ځکه دوی د صغر ته وینا کوله ځکه لوی تاغوت یې ختمو. نو هغوی په دغه خبرو باندې چې د رسول الله اجازې سره سره دوی دا خبرې ورته وکړې نو بیا یې هغه کعب مردار کو. رسول الله په هغې باندې ډېر خوشحاله شو. نو دا مکالمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو او د کعب بن اشرف منځ کې وشوه دا ښکاره کفر و چې داسې الفاظ چې دغه صحابه کرامو ښکاره کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف دا صریح کفر دی. البته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه صحابه کرامو دپاره مباح کړل
او اجازه ورکړه ځکه چې یو لوی طاغوت د منځه وړل ضرور چې د الله او رسول دشمنو هغوی ته تکلیف رسولو. خو د کفر علامات په دې حدیث کې ظاهر دي. ولې که داسې الفاظ بل چا وویل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورته نه وه، لکه اوس څوک داسې ووایي، نو دا به کافر وي. د دې ډېرې وجې دي. یو وجه دا چې محمد بن مسلمه وویل چې نحن لا نجد ما ناکل، یعنې دومره څه نه لرو چې موږ یې وخورو. نو که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ظلم او جور نسبت وکړه، یعنی خلق د ځان د خوراک دپاره سندرې، نو زکات به څنګه ورکړي؟ او دا ښکاره کفر دی دوستانو. دویمه دا قول د محمد بن مسلمه چې انه قد عنانا، یعنی دی رسول موږ ته د زکات په غوښتلو سره موږ ستړي کړو، او دا هم کفر دی چې رسول الله په حکم نه رضا کېدل او زکات تاوان ګڼل. دریم ابو نایله ته د کعب بن اشرف قول او بیا د ابي نایله جواب چې نريد خذلانه وتخلي عنه، موږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرمول غواړو، د هغه لرې کول غواړو. نو بیا کعب بن اشرف په دې باندې خوشحاله شو. نو دا هم کفر بواح دی چې هیڅ تاویل پکې نشته. خو شاهد دلته صرف جلوس په مجالسو د کفر کې او په هغو ځایونو کې چې استهزاء بدین کېږي بغیر د انکار نه، بغیر د اکراه نه او بغیر د قیام نه، دا هم کفر اکبر دی. خو سره د دې نه صحابه کرامو دا کار وکړو دې دپاره چې طاغوت اکبر او کفر جرړې وباسي. څلورم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو مطالبه کول د داسې کفري اقوالو چې طبیعي حالاتو کې د هغې ویل کفر بواح دی. نو د دې مطالبه کول دا دلیل دی چې صحابه کرام هم په دې پوه چې دا الفاظ د کفر دي، ځکه د مباح اقوالو استئذان ته حاجت نه وي. رسول الله نه به اجازه نه وغوښته که دا کار داسې مباح غوندې وي، نو معلومیږي دا چې دا کفر، نو ځکه صحابه کرامو د دې اجازه وغوښتله. دویم دلیل دوستانو د دې لپاره چې یو سړی کفر خفیف یا سپک کفر کې ځان داخل کې، خو د اغلس کفر د ختمولو لپاره دا جایز دی. د دې دویم دلیل دا دی قتل د خالد ابن سفیان ابن نبیح الحذلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتال لپاره ډېر خلک جمع کړي مدینه طیبه کې. مسند احمد کې دا حدیث راځي، عبد الله ابن انیس وایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم اوغوښتلم، راته یې ویل چې ما ته خبر رارسېدلی چې خالد ابن سفیان الحذلی زما د جنګ دپاره ډېر خلک جمع کړي، ورشه او هغه قتل کړه. بل روایت کې راځي چې من لسفیان الحذلی یهجونی ویشتمونی ویؤذینی، یعنی د سفیان حذری به څوک کافي شي ځکه چې هغه زما بدي بیانوي، ما ته بد رد وایي، تکلیف را رسوي. نو ما وویل چې ما ته د هغه حلیه بیان کړي، د هغه شکل څرنګه دی چې هغه زه وپېژنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل اذا رأیته وجدت له قشعره، یعنی چې کله دې ته ویني نو د ده رپېدل به ومومي، دی رپېږي. عبدالله ابن انیس رضی الله عنه وایي زه ووتلم او تله مې ځان سره واخیسته تر دې چې هغه ته ورسېدلم او وخت د مازدیګر د مونځ. نو هر کله چې دی ما ولیده نو هماغه شان مې ولیده چې کوم رسول الله ما ته د هغه شکل بیان کړی چې رپېدلو. نو ورته رامخته شوم، زه یېرېدلم چې زما او د ده منځ کې کوم حایل وي. نو مونځ مې وکړو او ما اشاره کوله، یعنې رکوع سجده مې په اشاره کوله، ځکه چې ځان به مې ته داسې نه ښوده که نیت مې تړلی وي او رکوع او سجده په خپل عام حالت کې کوله، نو بیا راباندې پوهېده چې دا خو مسلمان دی. نو هر کله چې ده ته ورسېدم نو ده وویل چې دا سړی څوک دی؟ ما وویل هغه سړی دی چې هغه سړی چې ستا او ستا د لښکر جمع کېدلي اورېدلي دي، د دغه سړي د محمد په مقابل کې نو تا ته راغلی دی. یعنې دو ته ځان خپل معرفي کو چې زه خو راغلی یم، ځکه تا اواز کړی دی چې لښکر را جمع کوي چې د محمد سره جنګ وکړو، نو تا ته دغه دی راغلی یم. نو هغه وویل او زه په همدې کوشش کې یم. نو زه د ده سره روان شوم تر دې چې ما ځان تیار کړو. نو حمله مې پرې وکړه، په توره باندې مې تر دې ووهه تر دې چې دی مې قتل کړ. بیا زه راووتلم او هغه ویندې او خدمتګار مې په ژړا باندې پرېښودلې چې په ده باندې ژړل. هر کله چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واپس شوم نو زه یې ولیدم، ویې ویلې کامیاب شو مخ. نو ما وویل ای د الله رسوله هغه مې قتل کړ. هغه وویل ته رښتیا وې. بیا رسول الله د ما سره پاڅېد او کور ته یې ننویستلم او ما ته یې امسا راکړه او ما ته یې وویل چې دا ځان سره وساته ای عبدالله ابن انیسه، دا به زما او ستا یوه نښه وي د قیامت په ورځ. نو دغه امسا د مرګ د وخته پورې ده سره وه چې کله وفات شو نو په کفن کې ورسره کېښوده او دواړه یې دفن کړه. مسند احمد رقم 6143 نمبر حدیث دی،
دریم جلد 496 ابن خزیمه هم راوړی 902 کې ابن حبان 1180 کې امام حسمی لیکلی دی چې امام احمد ابو یعلا دا حدیث راوړی او سلسله حدیث صحیحه کې البانی صاحب هم ذکر کړی و دې حدیث کې دا الفاظ چې رجل سمع بك ويجمعك لهذا الرجل فجاءك في ذلك یعنی زتا تر غلم چې استامه د کوم استاړه ډیره کوم مقابل رسول الله کې او دا الفاظ د کفر دی قبل حال کې یو کافر تداسي وای چې زد رسول الله مقابل کې استعمال ګرنه دا خود به خود کفر دی لیکن هر کله چې دغه طاغوت ختمول ضروري رسول الله ته اجازه ورکړې و ځکه دغه طاغوت پرې خو دل شي نو ډېر نقصان به وشي نو ځکه دغه الفاظ داسې وخت رسول الله جایز کړو بلکې هغه تر نه خوشاله هم شو چې په انعام کې ورته امسا ورکړه دریم دلیل دوستانو نعیم بن مسعود رضی الله عنه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کول چې د مسلمانانو او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې چې څه وي وایا د غزوه احزاب په واقع کې د وجه د جاسوسي کول نه صحابه کرام او رسول الله ته نعیم بن مسعود ابو سفیان ته ویل او نور قریش هم سره ناستو چې قد عرفتم ودي لكم وفراق محمد وانه قد بلغني امر قد رايت علي حقا ان ابلغكموه نصحا لكم بدايه نهايه الفاظ راخصینه تاسو خو پويږئ زما د مینی تاسو سره د محمد صلی الله علیه وسلم جدا کېدل او یقینا د داسې کار خبر ماته رسیدلی و چې په ما لازمو چې تاسو ته ورسم د وجه د خیر خواهی نه تاسو سره اوس دی حدیث کې ودي لكم او فراق محمد د الفاظ د کفر دي تاسو سره مینه د محمد نه جدا شوی من دا ارتداد دی ځکه هر کله چې د کفر په مجالسو کې صرف ناس ته بغیر د انکار نه دا کفر دی لکه د سورۃ النساء 30 نمبرات دا په دلیل نه داسې الفاظ د کفر به څنګه کفر نه وي چې ناس ته ور سره وکړه په زید انکاری هغه ته د خپل محبت اظهار او د نبی اسلام نه د برات اظهار وکړه نو دا ښکارا کفر دی دوستان خو باوجود د دې کفر نه نعیم بن مسعود دا اجازه رسول الله ورکړه چې خیر دا خبره دی وکړه پروا نه کوي ځکه چې د ابو سفیان ډله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابل کې ډیره ډله و د دې لپاره چې دا غټه ډله او دا لویه ډله ته به اتفاق کې همداسې به وشول دا هم دلیل دی دوستان امام محمد بن حسن شیبانی وی کله چې کوم مسلمان د حرب تلاړ شي بغیر د امان او مشرکین ونیسي او دی ورته وایي چې زه ستاسو ملګری او یا راغلی یم چې ستاسو ملګرتیا کې د مسلمانانو سره جنګ وکړو نو باک نشته که دا مسلمان چې کوم کافر چې دته خوښ وي مړ کړي او مالونه یې واخلي پروا نه کوي پنځم دلیل دوستانو یو قاعده کلیه ده د شریعت چې هغه دفع د ضرر ده چې کله دوه ضررین یو ځای شي نو اخف ضررین به غوره کې او د اعلی ضرر به دفع کې چې دا قاعده به د دین د ټولو مسایل ته شامل ده هغه اصول کفرو چې دا مسائل یو د مذکوره مسله ده چې یو شخص په دوه کفرانو کې مخیر شي دوه کفر دی یو ډیر اغلظ او شد دی بل کفر دی خو اخف دی ډیر کم دی او یو کفر کول ضرور دی یو به ضرور کوي نو یو به بل د فکې نو داسې حالاتو کې بیا نقل او عقل دواړه دا وایي چې اکثر اغلظ کفر به د فکې او په دغه اقل او اخف کفر سره به دغه اغلظ او شد ختمه نن تعود دوستانو د ټولو امت په سینه ناشته چې ټول قسمونه د کفر او جرمونو د په واسطه د مسلمانانو په معاشره کې مخ په اوج دي چې دا تعود نن یو کفر اکبر اغلظ او شد دي چې د دې ختمول نن په بل طریقه نه کیږي مګر چې ته هم ورننوځي او د بعض صورتونو د کفر مرتکب شي لکه چې په قصه د کعب بن اشرف کې او د سفیان حذلی کې دغه صحابه کرامو د بعض صورتونو د کفر کې هغه مرتکب شلو ظاهرا خود لوی او اشد تواغیت به احکاندی وکړه البته دا کار به واجب نه دی چې کوم کار د دین استاد اخرت د لپاره کول فایده من وي هغه کول پکار دي کفر چې جایز کیږي د ضرورت ملزمه ده لپاره ځکه محظورات مباح نه ګرځي مګر په ضرورت سره او ازاله د طاغوت حاجت دی ضرورت نه دی بعض خلک دا اعتراض وکړي دوستان نو جواب دا چې نن دور او زمانه کې طاغوت د الله شریعت معطل کړي د توحید او اهل سره قتال شروع کړي دا هغه طاغوت دی چې هیڅ قسم کفر فجور او طعن فی دین دی پر نه خد مگر علی الاعلان په غیر تګو کو د مسلمانانو معاشره کې هغه عام کو هغه نشر کو هغه ته په پوره ایسه ور کړل چې نن دی طاغوت د الله بندگان او خرون هلاک کړل مسلمانان په بد عذاب کې گرفتار کړ امریکا صلیبیان نور په دې مسلمانانو مسلط کړ فقر او ذلت سره مخ کړ
نو د داسې طاغوت د منځول او بربادول حاجت هم دی، ضرورت هم دی، بلکې د فرایضو نه دي. شریعت چې د نوح علیه السلام نه تر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په دوه اساسي ارکانو باندې ولاړ دی، چې یو کفر بالطاغوت او د هغې ازاله او بېخکاندې او د هغې سره بغض کول، دا ټول په کفر بالطاغوت کې شامل دي. دویم رکن دوستانو تحقیق د عبودیت مطلقه خاص الله لره، او همدا معنا د لا اله الا الله کوم چې مخلوق د دې د وجې نه الله پیدا کړی چې دا غایه عظما ده په هر مقصد او غایه باندې، او غایه په دې کې منحصره ده دوستان. نو دا چې بعضې مولیان وایي چې د طاغوت د منځه وړل حاجت نشته، دا ضرورت نه لري، نو آیا یو رکن د توحید ستاسو په نسبت باندې مولیانو د حاجاتو نه دی او که د ضرورتو نه دی؟ دا تپوس دوی نه کوو. شپږم دوستانو د نعیم مسعود دغه د کفر کلمات چې د مسلمانانو د دفاع په خاطر ویل جایز و، د دې لپاره مسلمانان د طاغوت نه بچ او دا ضرورت وګڼه. نو نن چې موجوده مرتد طاغوت لکه د پاکستان، عرب، افغانستان، مصر، ایران او نور طواغیتو حکومتونه دي، مسلمانان قتلوي، مجاهدین او د هغوی زنانه ماشومان په بېرحمۍ سره قتلوي، د دین بېخکندې علی الاعلان کوي. د دوی ختمول به د ضرورت دین نه وي بلکې ضرور به وي. خو بعضې ضوابط د دې معنی دوستانو علماو ذکر کړي دي. هغه دا چې مذکوره کار یعنی د طاغوت ختمول چې د هغه سره په وظیفه یا حکومت کې شریک شي جایز دي، خو لاندې نقاط په نظر کې نیول پکار دي. اول اظهار د کفر به جایز نه وي مګر د وجې د ختمولو د لوی او غلظ کفر سره، چې دا کار به په قول او عمل سره د وجې د ازالې د کفر مماثل نه کوي او د هغې نه د کم کفر. یعنی په دې حکومتونو کې یو شخص د کفر د وهلو دپاره ورځي، نو باید چې ائمة الکفر ختمول په نظر کې ونیسي. واړه واړه نه چې ته د عسکر دپاره ځان ونه ده بچې که زه عسکر وژنم، نه نه، رئیس یې مړ کړه، کرنل یې مړ کړه، میجر یې مړ کړه، دا ټول دا ډر ډر نه دي، دا یې مړ کړه. لکه رئیس جمهور، وزیر اعظم، کرنل، وزیر دفاع، دا عیسی د مرتد شبکې افسران، دغې دپاره ورننوځه مردار یې کړه. دویم دا کار به هله کوي چې بله وسیله هم دغه اغلظ طاغوت د ختمولو نه وي. که چېرته نور وسایل وو نو بیا داسې حکومت کې ننوتل جایز نه دي. دریم دوستانو کله چې یو شخص داسې حکومت ته ننوتلو نو د دوی د ملګرتوب یا د کفري نظام د صفت کولو یا د مجاهدینو بد ویل به بغیر د ضرورت نه کوي. که ضرورت راشي نو بغیر د ضرورت نه بیا دا کار جایز نه دی. که ضرورت راشي خیر کوي، که پروا نه کوي، لکه دغه صحابه کرامو چې کعب بن اشرف ته دا خبرې وکړې. څلورم که کنایت په کفر کې استعمالول دا به ښه وي د اظهار او د تلفظ نه، ځکه الله فرمایي فاتقوا الله ما استطعتم. پنځم دوستان هغه څه چې په جهاد کې جایز دي په نورو ځایونو کې بیا جایز نه دي، او چې کوم د مجاهد مقاتل دپاره جایز دي د ناس دپاره جایز نه دي، چې د دې دلایل قرآن سنت کې شته. دا پنځه نقاط په نظر کې نیولو سره مذکوره عمل د طاغوت اشد او اغلظ د وړلو دپاره بیا جایز دي، چې په دې حکومتونو کې ننوځي، په نورو شیانو دپاره ننوتل به حرام دي دوستانو. دا نهم موانع. لسم موانع دوستانو هغه د کفر نه هغه وجود د حسناتو دی. یو شخص مثلا په اسلام کې مسابقت ولري، مجاهد وي، امتحانات په دین کې تیر کړي وي، دا کارونه اگر چې موانع د تکفیر معین نه نشي کېدلی مګر شفاعت به د خپل صاحب دپاره کوي چې کله دی صاحب شبهه او کفر محتمل کې اخته وي. لکه چې د حاتب بن ابي بلتعه دپاره د بدر شرکت او د حدیبیه شرکت یو شفاعت کوونکی وګرځي. دوستان د دغه قصه مخکې موږ ذکر کړه چې حاتب د اتو وجنه کفر نه وکړی او کافر ونه ګرځېدو، نو د تفصیل دپاره هغه یادول ضرور دی. خو دوستان یو خبره یا ساتئ، هغه حسنات چې هغه حسنات شافعات وي چې هغه د سړي شفاعت کوي، خو هغه کفر چې هغه محتمل او یا د تاویل یا د شبهې په وجه صادر شوی وي. په دې مسله باندې ځان پوه کوي. کومه نیکي انسان د کفر نه بچ کوي چې مخکې ولري، هغه کفر بچ کوي چې هغه احتمالي کفر وي. سړی د یو شک د وجې نه په یو کفر کې اخته دی، دی پې نه خبر، یا د کفر نه ښکاري، خو هغه کفر وي، خو په شبهه سره کفر وي، کفر بواح نه وي. لکه چې نن بعض پخواني مجاهدین دي او د حکومتونو کې ننوتري، وایي موږ هغه د جهاد وخت چې موږ کله جهاد کوو نو ګویا چې اوس ته وایي چې د عمر بن عبدالعزیز خلافت کې دی ننوتري، موږ د پخوا د مجاهدینو وخت چې موږ جهاد کوو، نو دوی اوس په کفر بواح کې اخته دي. د دې بیا پخوانی جهاد نه جبیره کېږي دوستانو. په دې باندې سره ځان پوهول پکار دي. او یا د پاکستان په مرتد حکومت کې بعضې مولیان او شیخان دي، نو دوی کفر بواح کړی دی چې دوی هر قسم نیکي وکړي نو د کفر بواح دپاره جبیره نشي واقع کېدی. لکه چې دا کفر د قدامین مزعون نه صادر شو چې حرام حلال ګڼل، خو بیا وروسته یې رجوع وکړه او دغه کفر او ارتداد نه بچ شو. که توبې ویستلې نه وې
نو دا واقع مخکې ذکر کړ چې علي رضی الله عنه وویل چې زه به وجنم قتل کوم به هغوی به توبه ویسته. نو دا رنګې د اوسنو هغه خلکو چې هغه ځان ته مخکې مجاهدین وي چې موږ جهاد کړی یا موږ سره داسې نیکۍ نه دي، موږ ډېر نیکان خلکو یا حاجین یا فلانې یا نور ښه خلک یي، موږ په دې حکومتونو کې ننوځو نو موږ به نه کافر کېږو. نه، دا خبره غلطه ده، ځکه دا کفر بواح دی دوستانو. دا 10 موانع د تکفیر نه دوستانو چې دا 10 موانع په چا کې وي نو هغه ته به کافر نشي ویلی. خو اوس د تکفیر معین شرطونه علماو ذکر کړي دي. د دې نه دا معلومه شوه چې ګویا سړی به نه کافر کېږي چې دا 10 شی نه پکې، نو دا خو داسې شرطونه شو چې چا کې موجود دي. خو الحمدلله موږ دا نه وایو، بلکې لکه مخکې موږ ذکر کړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت کې کفر کېدی شي. مذکوره 10 موانع د تکفیر چې په چا کې نه وي نو هغه به کافر وي، خو چې په چا کې وي دغه موانع به کافر نه وي، چې هغه یو عجز دی، یو خطاب شریعت ته نه رسېدلی، او یا دارنګې په یو تاویل خطا کې دی اخته شو، یا نوې اسلام راوړی، یا لرې منطقه کې اوسېدو، او یا مثلا یو خطا لفظي خطا ته وشو خو غیر مقصود، لکه هغه سړي چې ویل چې اللهم انت عبدي وانا ربک، نو دا اوس خطا لفظي ده خو غیر مقصود. یا په اجتهاد کې چې اجتهاد معتبر کې دی خطا شو، یا مثلا اکراه وشو په زور باندې چا رایسار کو، لکه یا مخکې چې موږ اوس ذکر کړو چې اظهار د کفر اخف د منځ وړلو د کفر اشد لپاره اغلظ لپاره 10 نمبر کې وجود د حسناتو. نو دا مذکور 10 موانع د تکفیر به پکې نه وي کوم چې ذکر شو، نو د تکفیر معین شرطونه دا دي. که دا پکې وو بیا به سړی معین کافر کېدی شي. دویم شرط تبین او د تثبت، یعنی د یو شخص تکفیر کول به په ځوان او په شبهه باندې نه وي، چې ظاهره ښکاره دلایل په ده باندې نه وي، د به کافر نه وي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی ای ایمان والاو که چې راشي تاسو ته یو نافرمانه سړی په یو خبر سره نو ښه تبین کوئ، براراست په چا باندې د کفر ټاپه مه لګوئ. نو که چېرته یو غایب معین د هغه په حال مونږ خبر نه یو کفر نقل کړي د یو شخص، نو مونږ ته جایز نه ده چې په هغه باندې د کفر حکم مباشرتا ولګو، چې چا دا خبره مونږ ته په دروغ را نقل کړي تر دې چې مونږ ښه تثبت او تبین ونه کړو. او ټول قاریان چې دلالت کوي د هغه په کفر باندې مونږ ته معلوم نشي، په کار نه ده چې مونږ د شخص تکفیر وکړو. د دې دلیل لاندې ذکر کیږي، لکه ابن عباس وایي د بني سلیم د قبیلې یو شخص رسول الله په یو صحابي د صحابه کرامو تېرېدلو چې ګډې څرولې، نو دغه شپونکي سلام په دغه صحابه واچو، نو صحابه کرام وویل سلام یې ځکه واچو چې موږ نه ځان بچ کو، نو دې ایسته ولګېد هغه قتل کړ او هغه ګډې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستلې. نو دا آیات الله نازل کړ چې یا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، سورة نساء 94 نمبر آیت. نو د دې نه دوستانو معلومه شو چې صرف په ګمان باندې چاته کافر ویل دا نه کوو موږ. الحمدلله زموږ دا مسلک د اهل سنت والجماعت دی. بعضې د طاغوت ونډخواره مولیان او بعضې د عیسی غلامان موږ پسې دا خبره کوي چې دا تکفیریان دي. الحمدلله موږ په ضوابطو د تکفیر باندې پوهېږو. هر چاته موږ کافر نه وایو، مسلمان ته کافر نه وایو، کافر ته کافر وایو. د دې مسئلې وضاحت الحمدلله موږ په دې قاعده کې وکړو. دویم دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم مقدار بن اسود ته ویل چې کله هغه یو سړی قتل کو چې هغه لا اله الا الله ویلو، کان رجل مؤمنا يخفى ايمانه مع قوم كفار فاظهر ايمانه فقتله وكذلك كنت تخفي ايمانك بمكه من قبل. صحیح بخاری کې حدیث دی چې مقدار بن اسود یو سړی مړ کړ چې لا اله الا الله ویلو او هغه مؤمنو چې د کفار نه ایمان پټ ساتلو، نو د ایمان ظاهر کو چې مقدار هغه قتل کو. همدارنګه ته ای مقدار د ایمان د په مکه کې د دین مخکې پټ کړی وو، نو تا دا سړی ولې قتل کو؟ مطلب دا چې تبین او تثبت به دې کړی وي او دا لازم دی د تکفیر دپاره. دریم دوستانو اقامت الحجت، چې دا هم لازم دی چې کله قیام حجت په یو شخص باندې وشي. یو سړي ته دا رسېدلي چې الله شته، قرآن شته، محمد رسول الله را لېږل شوی دی مونږ ته، او سړی روغ جوړ وي په څلور اندام باندې ټیک وي، او دې شخص نه بیا د کفر یو کار صادر شو، یو ناقص د نواقص د ایمان ته صادر شو، دا سړی به کافر وي، ځکه چې اقامت الحجت په ده باندې وشو او دغه موانع پکې نه و، بس دی بیا کافر دی، نو دا بیا معذور نه وي. او قیام حجت مخکې علماو د دې تشریح کړې ده چې من بلغه القرآن فقط قامت علیه الحجه، چاته چې قرآن ورسېد بس د باندې هغه حجت قایم دی. نو اوس الحمدلله هر سړی په دې باندې پوهېږي، نو لهذا که د اوس وخت د چا نه کوم نواقص د ایمان صادر شو او دی به نواقصو کې اخته و، نو دته به کافر ویلی کېږي، ځکه اقامت د حجت پې شوی دی. دا د تکفیر هغه 10 موانع، او دارنګې
د تکفیر معین شروط چې دا درې کارونه په چا کې موجود وي دته به کافر ویلی شي او په هغه باندې به د کفر حکم لګولی شي. الله دې موږ تاسې ته وساتي. الله دې وکړي چې موږ تاسې دا قواعد یاد کړو. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.